د پښتنو په وطن کې او خاص کر د پښتنو ادیبانو، شاعرانو او تخلیقکارانو کې داسې به څوک وي چې هغه د اقبال حسین افکار نوم نه خبر نه وي. افکار نه صرف یو دروند نوم دی، بلکې هغه یو دروند شخصیت هم دی. دا زما خوشقسمتي ده چې هغوی سره تقریبا څلوېښتو کالو نه زه هغوی پیژنم په حیثیت د پښتو یو لوی شاعر او اعلی قلمکار او تخلیقکار. او نه صرف دا بلکې د یو ډیر لوی اعلی انسان په حیثیت یې پیژنم او ما ترېنه ډیر څه زده کړي دي. دی به حیثیت شاعر او ادیب لوی دی او که به حیثیت انسان، داسې انسان چې هغه د نورو دردونه او غمونه په خپل ځان اخلي. دی په دې دواړو کې کم یو لوی دی؟ د دردونو نغمه‌ګر دی او که ادیب او شاعر دی؟ دا فیصله اسانه نه ده. حقیقت دا دی چې اقبال حسین افکار یو داسې حساس انسان دی چې د نورو دردونه او غمونه په خپل ځان اوچت کړي دي او همدغې دردونو او غمونو بیا د هغه د زړه تارونه چیړلي دي او دغه تارونه چې کله وچیړلی شو نو هغه نه شاعر او ادیب جوړ شو. زما اقبال حسین افکار سره خو اولنۍ پیژندګلو د ډېرې مودې راسېده، خو چې کله زمونږ محترم سلطان محمد خان صادر صاحب پېښور پرېښودو او اسلام آباد ته راغلو او په اسلام آباد کې هغه چې کوم دی د پښتو یو هفت روزه اخبار هیواد جاری کړی و، نو اقبال حسین افکار د هیواد مدیر و. دا دواړه به کله کله به زما دفتر ته راتلل او په دغه ورځو کې ما ته د افکار نظم او نثر لوستلو موقع په لاس راغله او دا ښکاره وه چې د هغه وخت دی زلمی و، نو زه به ورته زلمی اقبال افکار ویمه. دا ما ته ښکاره وه چې دی یو نظریاتي، انسان دوست، ترقی پسند او بهادر لیکوال دی. هغه چې کوم دی افکار صرف ادیب، شاعر او تخلیقکار نه دی، بلکې هغه یو میډیا پرسن هم دی. او چې کوم ځای کې د پښتو ادب او د شاعرۍ یا څه بل څه سماجي محفل وي نو اقبال حسین افکار هلته ضرور موجود وي. لاس کې ورسره موبایل ټلیفون وي او د هغې په کیمرې باندې تصویرونه جوړوي او ویډیو جوړوي او لا تقریب ختم شوی نه وي چې د هغې هغه ټول رویدات چې کوم دی هغه بیا اخبارونو ته او رسالو ته لیږلی دي. ما په دې میډیا مینجمنټ کې یو عمر تیر کړی دی. اخبارونو والو سره، اخباري لیکوالو سره، ټلویزیون سره مې ډېر تعلق او دی. ما داسې ډېر کم میډیا پرسنز کتلی دي چې دومره زر او دومره جامع رپورتاج تیار کړي دي او تقریب باره کې او بیا میډیا هاوسز ته روانم کی. د اقبال حسین افکار یو بله لویه خوبي دا ده چې د ادب او د تخلیق کارۍ په ډېرو صنفونو باندې عبور لري. صرف نظم او نثر نه بلکې منظر نگاری او کردار نگاری دې باندې هم ډېر ښه عبور لري. داسې ډېر کم لیکوال دي چې هغوی د ادب او د تخلیق په دومره ډېرو صنفونو باندې عبور لري کوم چې اقبال حسین افکار لري. اقبال چې دی نو هغه زما په نظر کې حقیقت دا دی چې نه صرف نظریاتي او ترقی پسند لیکوال دی بلکې انسان دوست لیکوال دی. انسان سره مینه او محبت کوي
او دې چې کوم دی نو بنجارې دی د الفتونو او د محبتونو، او په یو ځای کې د خپله ویلي دي چې مین په انسان وي په افکار باندې هغه ګران وي. نو دا هیومینټي سره لو چې کوم دی دا د دې یو ډېره لویه خاصه ده. بله خاصه یې دا ده چې افکار مزاحمتي ادیب او شاعر دی. مونږ په یو داسې معاشره کې اوسیږو چې مزاحمتي صحافت، مزاحمتي سیاست او مزاحمتي سیول سوسایټي دا کمزورې شوه. په داسې سوسایټي کې د داسې ادیب او شاعر چې هغه مزاحمتي ادیب او شاعر وي د هغې ډېر ضرورت دی. او اقبال افکار زما په نظر کې مزاحمتي شاعر او مزاحمتي ادیب دی. او د هغې یو نښه دا ده چې ما خیال پروسه کال د شعري مجموعه چاپ شوې وه او د هغې نوم هم د دردونو نغمهګر و، او هغې کې د ډېر داسې نظمونو خو یو نظم د چې کوم دی په خواجه سرا ټرانسجنډر کمیونټي باندې لیکلی و. او دا داسې دور دی او چې د خواجه سرا نه به خلکو نفرت کوي او هغوی باندې ډېر ظلمونه کېږي. او یو خواجه سرا نوم ډالفن ایانو دغه او دې باندې چې کوم دی د بجای یو نظم ولیکلو چې د هغې عنوان اډو دا و چې ډولفن ایان خواجه سرا. دا زما خیال نه دی چې نور چا شاعر یا ادیب یا لیکوال داسې یو مضمون یا نظم لیکلی وي په یو ټرانسجنډر باندې، خو ده ولیکلو. او ما ته که یاد شي نو داسې پکې وی چې ستا کیسه د ژوندانه ګوله ډېره ده ترخه، هغه ته اډرس کوي او دا ورته وایي چې ستا د لایف سټوري چې ده ډېره ترخه ده، او ستا جمال د رب جمال، ستا کمال د رب جلال یا د رب کمال. دا شانتې هغه چې کوم دی نو هغه خواجه سرا ته خراج عقیدت پیش کړو. او نو دا داسې انسان دوست خلک چې کوم دی دا ډېر کم وي، خو اقبال حسین افکار کې دا انسان دوستی چې کومه ده دا بالکل څرګنده ښکاري. دا کتاب چې کوم د افکار صاحب دی دا د هغه 11 کتاب دی، 10 کتاب یې لیکلي دي. او که چېرې چا پوره کتاب نم وي ویلی او څوک صرف د کتاب لومبنۍ یو څو پاڼې وګوري نو هغه ته پته ولګي چې دا شاعر، دا ادیب، دا لیکوال او دا کتاب د څه باره کې دی. دا کتاب که تاسو صرف د دې هغه تړون او ډالۍ کول چې کوم دي هغه تاسو وګورئ نو هغې نه د افکار شخصیت پته لګي. تړون یې څنګه کړی دی؟ د کتاب تړون یې د هغه خلکو په نوم کړی دی چې د لیک او تخلیق په ذریعه شعور او پوهه بیداروي په خلکو کې. دا د دې کتاب هغوی چې کوم دی تړون کړی دی، ډیډیکیشن دی چې دا زه هغې خلکو ته ډیډیکیټ کوم چې د لیک او تخلیق په ذریعه په خلکو کې شعور پیدا کوي. نو اقبال حسین افکار په خلکو کې شعور پیدا کوي په خپل تخلیق او د لیک په ذریعه. او ډالۍ کړی دی دا کتاب هغې خلکو ته چې د دردېدلي انسانیت خوشحالۍ دپاره خپل خواهشات لوګې کوي. نو حقیقت دا دی چې دا شګم شاعر دی او ادیب دی اقبال حسین افکار او د دردونو نغمهګر هم مصنف دی. نو دا هغه ادیب او شاعر دی چې د دردېدلي انسانیت خوشحالۍ دپاره خپل خواهشات لوګې کړي دي. زه افکار صاحب ته د هغه په د 11 کتاب چاپ کولو باندې مبارکباد پیش کوم او دعا کوم چې الله تعالی دې